السلام علیکم ګرانو محترمو قدرمنو لیدونکو، نن ورځ به د دویچ لرنن او پښتو د درسونو په جریان کې مهم لغاتونه په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو. ورډشارټس دا لغاتونو یا وکابولري ته ویل کېږي. همدا لغاتونه د ټولو لیولونو لپاره د تاسو سره د جرمني ژبې په زده کړه کې مرسته کوي. د یادونې وړ ده که مو چیرته د لغاتونو په اړه باندې تیر درسونه نه وي لیدلي، نو د ټولو درسونو لینک په ډسکرپشن باکس کې موجود ده، هلته لاړ شئ. هماغه ډیر مهم درسونه دي، هماغه وګورئ ترڅو مو د لغاتونو پوهه لا نوره هم غني شي او د جرمني یا الماني ژبې په زده کړه کې درسره ډیره مرسته وکوي. نو د نن ورځې درس به وي لکچن 45 یعنی 45م درس. په دې درس کې به ورډشارټس، وکابولري یا هم لغاتونه په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو. نو راځو دلته په چپ طرف کې د دویچ یعنی جرمني ژبه او همدارنګه د پښتو ترجمه لرو. په دې درس کې مو د انګلیش ترجمه نه ده ورسره لیکلې، نو ما ویل چې هغو ته به شاید ضرورت نه وي. په همدې درس کې مې بغیر د انګلیش ترجمې نه تاسو سره یوازې د پښتو ترجمه شریکه کړې ده. نو لومړی ده اموزیغن زیخ. اموزیغن زیخ یعنی تفریح کول یا یو مصروفیت لرل. دویم ده انزیشت کارته. انزیشت کارته یعنی پوست کارت ته ویل کېږي، پوست کارت. ausgeben مصرفولو ته ویل کېږي، ausgeben مصرفول. همدارنګه ausgehen. ausgehen یعنی د باندې تلل، بیرون تلل یا بهر تلل. ausstellung. ausstellung یعنی نندارتون یا نمایشګاه ته ویل کېږي. نندارتون یا نمایشګاه په جرمني ژبه کې ورته ausstellung ویل کېږي. همدارنګه باشتیلن. باشتیلن څه ته ویل کېږي؟ مهارت یا هنر ته ویل کېږي. همدارنګه بشتیلن دا سفارش ورکول یا آرډر کول ته ویل کېږي، او ابشتیلن دا کنسل کول ته ویل کېږي یعنی کینسل. همدارنګه بیتسالن هغه پیسې ورکول ته ویل کېږي، او بیلد تصویر یا عکس ته ویل کېږي. همدارنګه بلومه ګل ته ویل کېږي. بلومه هندله همهغه کس چې ګل لري یا ګلونه پلوري، همهغه کس ته ویل کېږي. همدارنګه لرو کمپیوټر شپیل. کمپیوټر شپیل یعنی د کمپیوټر گیم، او die Sehenswürdigkeiten besichtigen یعنی چکر ته تلل. die Sehenswürdigkeiten besichtigen یعنی چکر ته تلل. همدارنګه einkaufen یعنی شاپینګ ته ویل کېږي. einkaufen gehen یعنی شاپینګ ته تلل. همدارنګه einladen میلمستیا ته ویل کېږي، او einladen یعنی میلمه کول، میلمستیا ورکول. همدارنګه eintritt دا د داخلي فیس ته ویل کېږي یا د انټري فیس ته ویل کېږي. همدارنګه eislaufen یعنی په کرل ښویېدل، eislaufen. همدارنګه erfrischung. erfrischung دا تازه کولو یا استراحت ته ویل کېږي یا دمه. erfrischung یعنی refreshment. همدارنګه fest دا پارټي یا میلې یا فیسټیول ته ویل کېږي. feuerwerk دا اطفایې ته ویل کېږي. feuerwerk. feuer اور ته ویل کېږي. feuerwerk یعنی اطفایه یا firefighter یا اور وژونکی. همدارنګه frei دا مفت یا فری ته ویل کېږي. freizeit یعنی فری وخت، یم هغه وخت چې څوک کار پکې نه کوي. freizeit beschäftigung یعنی فارغ وخت یا د خوښې یو کار کول یا سرګرمي. همدارنګه په اوستن. اوستن یا دا ایسټر ته ویل کېږي، یا په المان یا جرمني کې هغه ایسټر وختونه چې هلته رخصتي هم زیاتې وي. همدارنګه زلویستر د نوي کال وختونه یعنی د نوي کال په شروع کېدو کې هغه وختونه زلویستر د نوي کال وختونه. همدارنګه وایناختن. وایناختن یعنی کریسمس. وایناختن. وایناختسباوم. وایناختسباوم دا د کریسمس ونې ته ویل کېږي. کله چې د کریسمس وختونه وي، همدا بیا دوی ونه جوړوي، همهغه په ګروپونو ګلانو سره
ښایسته منوره کوي هماغه د کریسمس ونه بلل کیږي، نو هغه ته په جرمني ژبه کې Weihnachtsbaum ویل کیږي یا Tannenbaum هم ورته وایي، Tannenbaum یا Weihnachtsbaum. همدارنګه funktionieren یعنی فعالیت کول، کار کول. funktionieren یعنی هغه یو څه فعالیت کوي. او genießen تفریح کول یا خوند اخیستل genießen. همدارنګه geschenk تحفې ته ویل کیږي gift. handy موبایل ته ویل کیږي handy. همدارنګه Herr دا ښاغلی آقا یا محترم ته ویل کیږي. همدارنګه Herz دا زړه ته ویل کیږي Herz یعنی زړه. همدارنګه im freien یعنی په آزاده هوا کې. او Jugendclub یعنی د ځوانانو کلب ته ویل کیږي. او Jugendliche یعنی ځوان شخص Jugendliche یعنی ځوان شخص. Jung ځوان ته ویل کیږي. او Kalender دا بیا جنتري ته ویل کیږي. او Termin Kalender یعنی د ملاقات هماغه وخت یا د ملاقات جنتري. کارت ته ویل کیږي یا کارد. او Karten یعنی د هغوی جمع کارتونه. Kaufen اخیستلو ته وایي اخیستل یا پیرل Kaufen. همدارنګه Kaufhaus دا پلورنځي ته ویل کیږي یا فروشګاه پلورنځی یا فروشګاه Kaufenhaus. همدارنګه kennen دا پیژندلو ته ویل کیږي پیژندل kennen. او kennenlernen یعنی پیژندګلوي حاصلول یا معرفت حاصلول. همدارنګه kosten یعنی قیمت ته ویل کیږي او kostenlos یعنی مفت. او lachen خندیدل یا خندلو ته ویل کیږي. ورپسې لرو malen دا رنګولو ته ویل کیږي malen رنګول. Mitglied یعنی برخه غړی عضو. Preis قیمت ته ویل کیږي او Preiswert یعنی همدارنګه Preiswert یعنی ارزښت ته ویل کیږي. او Rechnung یعنی بیل ته ویل کیږي Rechnung بیل. او reservieren یعنی رزرف کول یعنی ول د یو چا په نوم کول رزرف کول. همدارنګه زامن یعنی یو ځای کول یا جمع کولو ته ویل کیږي. او شاخ دا شطرنج ته ویل کیږي. schenken یعنی تحفه ورکول چاته یو geschenk تحفه gift ورکول. همدارنګه schicken لیږلو ته ویل کیږي. د مثال په ډول ein SMS یعنی یو SMS لیږل یا ein email یو ایمیل لیږلو ته ویل کیږي. همدارنګه Schlussverkauf څه معنا یعنی خرڅول Schlussverkauf. او Sonderangebot یعنی خاص تخفیف یعنی special discount. Sonderangebot یعنی special discount یا خاص تخفیف. همدارنګه spannend څه ته ویل کیږي خوشحالول یا خوشحاله کول spannend. Spaß دا مذاق یا همدارنګه ټوکه کولو ته ویل کیږي. همدارنګه spät ناوخته یا وروسته. او teuer قیمت ته ویل کیږي یعنی ارزانه نه وي. treffen ملاقات کولو ته ویل کیږي treffen یعنی ملاقات کول. همدارنګه Treffpunkt یعنی د ملاقات ځای یا د ملاقات هماغه سیمه. Verbringen یعنی مصرفولو ته ویل کیږي Verbringen مصرفول. همدارنګه verkaufen یعنی خرڅولو ته ویل کیږي یا ausverkaufen دا هم خرڅولو په معنا ده. همدارنګه vorstellen sich یعنی خپل ځان معرفي کول یعنی خپل ځان معرفي کول. همدارنګه zahlen یعنی بیه پرې کول zahlen. همدارنګه begegnen یعنی ملاقات کولو په معنا ده. دا هم د ملاقات کولو په معنا ده لکه څنګه چې treffen و. همدارنګه begleiten تعقیبول. bekannt مشهور ته ویل کیږي bekannt مشهور. او drucken دا چاپول یا پرینټ کولو ته ویل کیږي. او drucker دا بیا پرینټر یا چاپګر ته ویل کیږي چاپګر یا پرینټر. همدارنګه
empfehlen پیشنهادولو ته ویل کیږي. Ergebnis نتیجه. Ergebnis یعنی نتیجه. همدارنګه Ermäßigung یعنی تخفیف ته وایي. Ermäßigung یعنی تخفیف discount. همدارنګه faulenzen یعنی تنبلی کول سستی کول. او feiern دا لمانځلو ته ویل کیږي. feiern یعنی لمانځل celebrate کول. Festtag دا عمومي رخصتي ته ویل کیږي. Festtag یعنی عمومي رخصتي. او Gebühr دا بیا فیس ته ویل کیږي. او gebührenfrei یعنی مفت یا ارزان یا gratis دا هم ارزان په معنا ده. gebührenfrei یا مفت. همدارنګه Gemälde نقاشي ته ویل کیږي. Gemälde یعنی نقاشي. او herunterladen یعنی ډاونلوډ کول. herunterladen ډاونلوډ کول. او Hochzeit یعنی واده ته ویل کیږي. Hochzeit یعنی واده. کابل ته ویل کیږي. کابل. او کارناوال یعنی جشن. کارناوال یا جشن. کارناوال. همدارنګه کیتسه دا شمع ته ویل کیږي. شمع. او میسه دا صنعتي نندارتون ته ویل کیږي. همدارنګه شیبن ټیله کولو یا پوش کولو ته ویل کیږي. او شموکن ښایسته کولو ته ویل کیږي. شموکن ښایسته کولو ته ویل کیږي یا میک اپ کولو ته هم وایي. او زیتن رسم ته ویل کیږي. زیتن یعنی رسم. تاستاتوه دا کیبورد ته ویل کیږي. د کمپیوټر کیبورد. تاستاتوه. همدارنګه ټیپن دا ټایپ کولو ته ویل کیږي. ټایپ کول لکه کمپیوټر کې ټایپ کول. همدارنګه überraschen یعنی حیران کول یو څوک سرپرایز کول. überraschen. همدارنګه verabredung دا د ملاقات وخت ته ویل کیږي. verabredung. همدارنګه veranstaltung دا رویداد یا پیښ ته ویل کیږي. event. veranstaltung. همدارنګه fortziehen یعنی غوره کول یا رجوع کولو ته ویل کیږي. غوره کول یا رجوع کول. fortziehen. همدارنګه لرو په دې برخه کې هغه د ټي وي فلمز او د میوزیک لغتونو د برخې مربوط دي. دلته لرو بلوک فلوټه یعنی ریکارډر یا ثبت کوونکی ته ویل کیږي. ریکارډر یا ثبت کوونکی. فلوټه یا کویه فلوټه دا مرلۍ یا شپېلۍ ته ویل کیږي. او ګایګه وایلن ته وایي. دا هم د موسیقي یوه آله ده. او ګیټاغه رباب ته ویل کیږي. ګیټاغه. او کلاویه دا پیانو ته ویل کیږي. کلاویه. او شلاګزویګ دا ډول ته ویل کیږي. ډول کوم چې د اتڼ لپاره وهي. همدارنګه üben دا تمرین کولو ته ویل کیږي یا اکسرسایز کول. همدارنګه ډاکومنټا فلم دا مستند ته ویل کیږي. مستند. همدارنګه کومېډیا دا مذاقیه یا کمیډي ته ویل کیږي. کریمي دا ټریلر ته ویل کیږي. کریمي. Nachrichten دا خبرونو ته ویل کیږي. Nachrichten خبرونه. همدارنګه کویزسنټونګ یعنی تلویزیوني مسابقې ته ویل کیږي. او زیندونګ دا پروګرام ته ویل کیږي. او سیغي یعنی لړۍ. سیغي. همدارنګه Zeichentrickfilm دا کارټون ته ویل کیږي. کارټون یا کارټون. Anschauen کتلو یا ننداره کولو یا ansehen هم ته ویل کیږي. بال توپ ته ویل کیږي. Fernsehen یعنی تلویزیون کتل. Fernsehen یعنی ټي وي کتل یا تلویزیون کتل. او Fernseher دا بیا ټي وي ته ویل کیږي کوم یو چې په غټ توري سره په غټ حروف سره شروع کیږي. او hören اوریدلو ته ویل کیږي. همدارنګه höre دا رسونکی یا ریسیور ته ویل کیږي. او کنسرت دا میلې ته ویل کیږي یا کنسرت. همدارنګه کفهوره یعنی هیډفون یا ګوشکي ته ویل کیږي. او لیبلینګس یعنی د خوښي. لید غزل یا आवाज.
میوزیک ته ویل کېږي چې هغه پاپ میوزیک وي یا فولکس میوزیک وي یا کلاسیکي میوزیک وي. همدارنګه میوزیکا دا میوزیک غږونکي ته ویل کېږي یعنی نارینه، او میوزیکرین یعنی میوزیک غږونکي ښځینه. دا هم میوزیک غږونکی یا غږونکي هغه نه ده ورسره لیکل شوی. یا هم هغوی دواړو ته ویلی شو چې میوزیک څیغن یعنی میوزیک غږونکي. اوپا دا یعنی نندارتون. همدارنګه غومان یعنی ناول ته ویل کېږي، غومان یعنی ناول. زینګه یعنی سندرغاړی، زینګغن یعنی سندرغاړي. شauspieler یعنی لوبغاړی یا هیرو، او شauspielerin یعنی لوبغاړي ښځینه. ذهن لیدلو ته ویل کېږي زینګن، بلل اواز یا سندره بللو ته ویل کېږي ټانس. ګډا یا ډانس ته ویل کېږي ټانسن یعنی ګډا کول یا ډانس کولو ته ویل کېږي. همدارنګه تیاتر ته ویل کېږي یا تیاتر شټوک یعنی تیاتر برخه. همدارنګه ټراګوډیا دا غمیزې ته ویل کېږي، په انګلیش کې ورته ټراجډي ویل کېږي. همدارنګه سایخنن رسم کولو ته ویل کېږي. همدارنګه سایګن کاغل یا ښکاره کولو ته ویل کېږي. سایټ وخت ته ویل کېږي. سایټ شریفت دا مجلې ته ویل کېږي، سایټ شریفت یعنی مجله. او سایټونګ اخبار ته ویل کېږي، سایټونګ اخبار. ابینتویا جرأت ته ویل کېږي، ابینتویا جرأت. او aufführen دا اجرا کول ورته، aufführen یعنی اجرا کول. همدارنګه لرو aufführung یعنی اجرا ته ویل کېږي، یو فعل ده، یو کار ده. aufführung یعنی اجرا. همدارنګه بلشم سکرین ته ویل کېږي، بلشم یعنی سکرین. بلاسن الوتلو ته ویل کېږي، بلاسن الوتل. همدارنګه بیونه یعنی سټیج یا مرحلې ته ویل کېږي. همدارنګه فیانبedienung یعنی ریموټ کنټرول یا د لرې کنټرول. او ګاډه غوبه دا المارۍ ته ویل کېږي، المارۍ یعنی چیرته چې هلته همهغه خیرن کالي یا همهغه مستعمل شوي کالي موجود وي، هغې المارۍ ته ویل کېږي. او ګیغیټ دا وسیلې ته ویل کېږي، ګیغیټ یعنی وسیله، مثلا تلیفون، چارجر، دا نور شیان. همدارنګه ګیغویش یعنی غږ یا صدا یا شور ماشور ګیغویش. او میډیا ته ویل کېږي یا رسنۍ یا ماسن میډین یعنی ماس میډیا. پاسیغن واقع کېدلو ته ویل کېږي، پاسیغن. غانګ دایرې ته ویل کېږي، دایره. همدارنګه شټیمون دا موډ، مزاج یا هوا ته ویل کېږي، شټیمونګ. همدارنګه تاګسشاو دا ورځني خبرونه، تاګسشاو یعنی ورځني خبرونه. unterhaltung یعنی تفریح کول، unterhaltung یعنی استراحت کول، تفریح کول. دا شان untertitel یا untertitel دا فرعي سرلیک یا سب ټایټل ته ویل کېږي. او vorstellung معرفي کولو ته ویل کېږي. او werbung یعنی اعلانات. او zuschauer دا حاضرین یا کتونکي یا audience ته ویل کېږي، zuschauer یعنی کتونکي، لیدونکي یا حاضرین یا audience. نو دا و د ډیرو مهمو لغاتونو په اړه باندې درس په جرمني یا الماني ژبه کې. نو امید لرم چې د دې درس نه به ډیر څه زده کړئ. نو په پای کې زموږ چینل حتما به سره سبسکرایب کړئ، او که کومه پوښتنه، سوال یا پیشنهاد لرئ مهرباني په کمنټ باکس کې ولیکئ. د زنګ تڼۍ د سره پریس کړئ ترڅو د هر درس د اپلوډولو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت ورسیږي. نور نو ښه وختونه، ښې چارې. تر بیا د الله په امان.